ملکند کې زنانه هم د اونو بوټو کرلو عمل شروع کړی دی چې مقصد یې د شین ملکند مهم کامیابول او د چاپیرچل موسم په ځای کول دي. تفصیل ګورو د سید زمان سبا په دې ریپورت کې. د ملک دننه د موسمیاتي بدلون اثرات ضلع ملکند کې هم ښکاره شوي دي چې له وجې د ګرمۍ په زور کې زیاتوالی راغلی دی او د انسانانو سره سره ځناور او مارغان هم په سخته شوي دي. د ملکند موسم یو وارې بیا په ځای کولو په غرض د شین ملکند پراجیکټ د سوري لاندې د ونو بوټو کروندې دپاره اوس زنانو هم خپل برخه کردار ترسره کولو عمل شروع کړی دی. په دې لړ کې په ډیګري کالج توتکان کې یو دستوره ترسره شوه چې پکې د علاقې چیرمین ابرار خان مشر میلمه و. د پراجیکټ چیرپرسن میډم منزه او د کالج پروفیسرانو د ونو بوټو د کر په اهمیت رڼا واچوله او په ګډه یې په سوونو د نختر او چینار بوټي نال کړل او په قام یې زور راوړو چې د ونو بوټو کروندې وکړي او خپل قامي پرزدي ترسره کړي. زمونږ پاکستان ته ډیر زیات د کلایمیټ ایشوز دی 5th موست ونریبل کنټری د پاکستان چې په دنیا کې د ټول نه زیات کلایمیټ امپیکټس په دې کنټری باندې راځي 5th نمبر باندې او دې سره په هر کال د کلایمیټ چینج د وجینا د کلایمیټ امپیکټس د وجینا 1,28,000 خلک چې دین هغه هر کال مړ کیږي په پاکستان کې. کلایمیټ سره اډاپټیبিলিټي چې د هغه ایکسپنسیو ده نو زموږ سره صرف یو چیپ ذریعہ د چې پاغي سره مونږ د کلایمیټ چینج چې دی نو دا کمبیټ کولی شو هغه د پلانټیشن چې نن مونږ بوټي وکړو نو سبا به مونږ ته ژوند ملاو شي چې مونږ ځمکې له ژوند ورکو نو مونږ ته به ژوند ملاو شي د هغې په بدل کې. چې مونږ د ونو بوټو کرونده او بیا د هغې خصمانه قامي پرز وګړو نو ډېر زر ده چې په ملک دننه به موسم په ځای شي او بیا به موسمي پیښې او قادسالي هم پیښه ونه کړي. سید زمان سبا هم پښتون نیوز بړخیله ملکند.